زمون حديقة القرآن والسنة دا زمون حديقة القرآن والسنة دا سخ كل مدرسة دا قلوب غيچة دا سخ كل مدرسة دا قلوب غيچة دا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مونږ یو ځل بیا دوباره خپلو محترم مسلمانانو ته مخاطب یو د مدرسه حدیقة القرآن ټکسلانا چې زما په خوا کې د هغې مدیر هم ولاړ دی مولانا صفی الله ترابي حفظه الله. مخکې موږ یو ویډیو کړې وه او د مسلمانانو نه اپیل کړی و د مدرسې سره د تعاون په باره کې چې تقریبا پلاټ دی 25 لاک پورې او هغې ته ضرورت دی چې هغه پلاټ واخیستی شي او مدرسه جوړه شي په هغې کې، ځکه دا ماشومان دي دلته په دې مدرسه کې او د کرایه په کور کې اوسېږي، نو تقریبا د دې کرایه هغه وخت هم پوره شوی دی، میاشت پاتې ده، بیا دوباره کور والا به دا ورکوي او که نه به ورکوي، نو وخت هم کم پاتې دی او ځای هم تنګ دی، د مدرسې ځای دا نه دی او زمونږ مشایخو دا لیدلي دا ځای شیخ عبدالحمید حفظه الله هغه هم دلته راغلی دی، دغه رنګې ورسره شیخ عبدالعزیز دیروي او دغه رنګې زمونږ خوږ میلمه مفتي حضرت علي رباني هغه هم راغلی وله، او مخکې ورځ نږدې ورځو کې زمونږ شیخ محترم استاد محترم شیخ الحدیث ابو عمار سمیع الله حفظه الله هغه هم راغلی دی، په خپله دا حال لیدلی دی چې دلته ډېر اشد ضرورت دی دې علاقه کې ټکسلا آسپاس داسې یو اداره داسې مدرسه نشته دی چې زموږ د ماشومانو تربیت وشي. په دغه سلسله کې مسلمانانو الحمدلله چې ویډیو مونږ هم کړی او شیخ عبدالحمید حفظه الله بیا اپیل هم کړی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ چې څومره اورېدونکي ملګري دي او زموږ مینوال دي د هغې ټولو په خدمت کې دا درخواست دی د ټکسلا زموږ ملګري دي او صحیح عقیدې والو ملګري دي، هلته هغې یو مدرسه د حدیقة القرآن والسنه په نوم باندې هغې د هغې دپاره ځای اخیستی، د هغې د وجې نه مسلمانانو زموږ سره ډېر تعاون کړی دی. نو مولوي صاحب چې کوم حساب لګولی د یو جانماز 12500 د یو جانماز ځای باندې راتللی، نو په هغه سلسله کې مسلمانانو چې کوم تعاون کړی دی چې هغې نه تقریبا 50 جانمازونه اخیستې کېږي او پاتې چې دی 150 جانمازونو ځای دا پاتې دی، ځکه دا تقریبا 200 جانمازونو ځای دی، دا ټول ځای چې کوم اخیستلی کېږي 25 لاک باندې، نو په یو جانماز باندې 12500 هغه خرچه راځي. او د مسلمانانو مونږ دوباره هم اپیل کوو چې اوس پورې کوم تعاون کړی دی الله رب العالمین د هغه هم ستاسو قبول کړي او نور هم په اخلاص سره د ادارې سره د مدرسې سره تعاون وکړي چې دغه ځای واخیستی شي او دا ماشومان هغه مرکز ته او ادارې ته منتقل شي. الله رب العالمین دې ټولو مسلمانانو له توفیق ورکړي چې دا اداره زر تر زره آباده کړي او الله رب العالمین دې مولانا صفی الله حفظه الله له نور هم توفیق استقامت نصیب کړي. الله رب العالمین دې موږ ټول له اخلاص نصیب کړي چې په اخلاص باندې الله رضا دپاره د الله د دین خدمت کوو. د دې کور ټیم هم پوره شوی دی، تاسو ته مخامخ دا دروازه ښکاري، د دننه د مالکي مکان سامان پروت دی، کیدای شي چې هغه دوباره وخت ورم نه کړي موږ له دې مدرسې دپاره، نو ټیم کم پاتې دی. نو تاسو ته به په سکرین باندې دې پیسه هغه اکاونټ نمبر به ښکاري، نو د مدرسې سره भरपूर تعاون وکړئ چې الله تعالی دغه ځای د مدرسې دپاره وکړي چې په هغه ځای باندې د دې ماشومانو دپاره د سبق ځای جوړ شي. اوس دا کلاس شروع دی، سبق پکې شروع دی. دا ماشومان چې کم ناست دي دلته دا حفظ والا دي او تقریبا 10-12 کسان حفظ والا دي او اخوا ناظرې والا قاعدې والا ماشومان هغه اخوا حل کې ناست دي، دا هم قاعدې والا دي ماشومان دي. دا ماشومان جنکۍ تقریبا 50 پورې دي، په دې کې هم ناظرې والا هم شته، قاعدې والا هم شته دی او بعضې پکې حفظ والا هم شته. سخ کلی مدرسه دا د ګلو باغچه ده، سخ کلی مدرسه دا د ګلو باغچه ده.
دا پکې کتابونو والا چې اوله درجه شروع کړی و مولوي صاحب څکاري دا وړه غونډې کمره ده په دې کې اوله درجه والا طالبان ناست دي 4 طالبان دي ماشاءالله او لا اکلال نه ختم شوی دی نور مدارس ختم شوی دلته نه ختم شوی دا اوله درجه ده په دې حال کې ناست پکې مصرف کړی خپل مالونه الله بدر کړی جنتونه الله بدر کړی جنتونه سعید وای زما مینا ور سره ده سعید وای زما مینا ور سره ده سخ کلی مدرسه ده د ګلو باغچه ده سخ کلی مدرسه دا د ګلو باغچه ده زمون حدیقة القرآن والسنه ده زمون حدیقة القرآن والسنه ده سخ کلی مدرسه ده د ګلو ګلدسته ده سخ کلی مدرسه ده د ګلو ګلدسته